أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أما الشرط الثاني دویم شرط دی فهو دا طهارة پاکی ده من الانجاس د مرداری څخه یجب چې واجبی علی المصلي پر المانځه والا باندې ان دا یزیل چې لري کې النجاسه مرداری عن بدنه د بدن سه و ثوبه د جامع سه والمکان د ذات الذي هغه ځای يصلي چې المنځ کوي فيه پر دا ځای باندې د دغه څه ځان ساتل یعنی بدن صفا ساتل جامه پاک ساتل او هغه ځای چې المنځ باندې کوي دا ځای پاک ساتل دا شرط بل شرط د المانځه دی. کو کمال لکه چې تجوز روا دي اذا ازالتها لري کېدلې بالماء په اوبو سره المطلقي په مطلق اوبو سره هغه مرداري چې په مطلق اوبو سره لري کېږي په قضا د غره کم تجوز روا دي بالماء المقيد په ماء مقيد سره لري کېږي کچیر کم مرداري په ماء مطلق سره لري کېده هغه په ماء مقيد سره لري کېږي لکه ماء مقيد لکه اوبه د زعفران یا اوبه د صابون دي ته ماء مقيد ویل کېږي. وبكل مائع په هر هغه نرم شي سره طاهر چې پاک وي يمكن امکان وی ازالته د لری کېدو دغه مرداری چې مرداری په لری کېږي هر نرم شی چې وي بس په هغه باندې چې پاک وي چې مرداری په لری کېدل شي بس په دې باندې جایز نه به په دې سره کل خلی لکه سرکه وس په سرکه باندې سرکه نرم شی ده په دې باندې کچیر پر جامه مرداری وي یا پر بدن مرداری وي یا غذای باندې وي دغه تچش کولای شي په سرکه باندې د کالی او د جامه او د بدن پر منځل شي. والعصير او د انګورو په بو سره د انګورو سجوس استل دي په دې باندې د مرداری لری کېدل شي ونحوه په مثل د دې باندې نور هغه شیان چې هغه نرم شی وي کدا دغه رقم تجوز روا ده ازالته لري کېدل د مرداري به ترابي په خاور سره او بالنار یا په ور سره په مواضع په ډیرو ځایو کې جایز ده یعنی په خاور او په ور باندې مرداري لري کېږي. من هذا دا ځایسه اذا هغه تلطخه چې کله ولړل سي اسکینو چاړه بدمي په وینو سره او راس شاتی یا د سر د پسه ولړل سي په وینو باندې ثم ورسته ادخل داخله کې النار و اورته په احرقه وسوزل سي ادم وینه وسوزل سي یا د چاړي وی کړه د پسه سر وی چاغه وینه وسوزل سو ده بس د طهره پاک دي دغه راس او سر وسکین چاړه دواړه پاک سو په دی باندې چاغه وینه جن وسوزل سو بس پاکي ورلراله. وکذا دغه رقم اذا هغه اصابك ورسل سکین و چاړیته دمون ویني فمسحوا مسك بالتراب په خاور سره یو تر پاکیږي کچیر چاړه په وینو سول دغه پر مزه کوم مجله په خاور کې بس پاکس ولا خاور هغه اثر د وینو جملاړي بس پاکس ولا ده. وعن محمد د امام محمد صاحب څخه روایت دی اذا هو اصابت کورس د ید المسافر ولاست د مسافر نجاست مرداري د مسافر لاس مردار سول قال وای دی امام محمد صاحب يمسحها مسد کې د لاس بالتراب په خاور سره بیا هم پاکیږي. وکذا دغه رقم اذا اصابك ورس د الخف وموزیته دغه مسافر لاس زکم پاکیږي ول د لپاره ضرورت دی د مسافر دی د هغه اسباب نه برابرېږي چې د مرداري لري کې بس نو دغه خاور د لپاره سبب جوړیږي د پاکېدو. وکذا دغه رقم اذا اصابك ورس د خف وموزیته نجاست مرداري لها د مرداري لره جرم سرات ولو عن ابي سب رحمت الله انه دا چې دی قال وايي اذا مسحوا كثير مسك بتراب په خاور سره او رمل یا پریک سره على سبيل المبالغه شکو شش پر وکي دغه موزه چې مردار سوی د پر دی باندې کوم مرداري راغلی ده چې دا پر خاور باندې ومرږي یا پر ریک باندې ومرږي شکو شش پر وکي یو تهرو دی پاکیږي. وعليه الفتوى پر دی باندې فتوا ده مشایخ ناظم د علماء کرام ذکره دا ذکر سوی دی په المحيط په محيط کې ذکر دی. وان لم يكن كثير نو له هذا مرداري لره جرم سرات نو مرداري سرات نه درلود دی مرداري نه ولا ګندګي دی مرداري نه کل بول لك بول خسرات نه لري والخمر لك شراب فلا بد چاره نسته من الغسل د پرمنزل صدا بول او د شراب د بخامخه پرمنزل بالاتفاق د ټول په اتفاق سره رتبن کانوي یعنی لاندې وي او یا بسن کوچ کدا بول دغه ځای چې لوند چې کدا جامه په لنده سوي وي او کبه وچ سوي وي دغه ځای برته کلند حال وي کپل وچ حال کې یعنی دا به منځ د دې لپاره بیل دې پرولول چاره نسته. وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي يحكي حكايته كان عن شيخ الإمام ابي بكر محمد بن الفضل د دې سره روایت حکایت کړی دي انه قال دی وای اذا مشک اولال على تراب پر خار باندې نجس مردار څوک پر مردار خاور باندې روان سو او رمل یا پر ریګ باندې روان سو ولزق بعضه یعنی ومشته بعضی دغه څخه تراب د خاور او رمل یا د ریګ څخه بعضی ریګ څخه ریګ مردار ریګ یا مردار خاور د پر پښه باندې ومشتل وجپ وجسو ومسحه مسکیده بالارض پر مزکه باندې يطهر پاکیږي یعنی کچیر د پښه په ولړل سول
دی بیا دا راواخلي دغه پښه پر دا خاورو باندې ومږي وایي پاکیږي. ایضا دغه رقم عند ابي حنیفه فنزد امام صاحب رحمت الله علیه. وهكذا دغه رقم روایت کړی دی الفقيه ابو جعفر الهندواني، یعنی ابو جعفر هندي دا خبره کړې ده عنه د دس روایت چې عن ابو یوسف رحمت الله د امام یوسف صاحب څخه د روایت کړی دی مثل ذلك په مثل د دې الا انه دا چې دی لا یشتری تو نشرتیږي الجفاف وچوالی، یعنی دا خبر دی وای شرط نه ده چې خامخا به وچیږي بیا پر پمځکه مږه کوچ وی کلون وی چې پمځکه ومږه بس سید. وکذا دغه رقم جوز رواد ازاله هذا مرداري لري کېدل دغه مرداري بالحق په ګرول سره والحتی په مجرل سره والفرق په توجل سره. ګوره یا مجرل یا ګرول یا توجل دی باندې. و اما الحق هر څه چې ګرول دي والحت او مجرل چې دي په فی الخف په موازه کې اذا هو اصابته چې ورسیږي نجاست مرداري له هدي مرداري لره جرم سرت وي په یبست وچه یا تر پاکیږي بالحق په ګرول سره والحت په توجل سره په دې دواړو سره پاکیږي. عند ابي حنیفه په نزد امام صاحب و ابي صاحب رحمت الله په نزد امام صاحب خلافا لمحمد رحمت الله په دې کې اختلاف کړی دی امام محمد صاحب رحمت الله علیه. وذكر ذکر سوی دی په المحيط په محيط کې ان محمد امام محمد صاحب چې دی رجوع کړی ده الى قولهما وقولته د شیخین یعنی د امام صاحب او د امام صاحب وقولته بیرته رجوع کړی ده بالرأي په رائے سره لما را چې د ویل د عموم البلوا د خلکو غریبتاری په دې باندې ډیر ویلدل باران امام محمد صاحب هم بیرته د شیخینو ولارته رجوع کړی دغه خللارې خوښه کړی ده، یعنی هغه بیا چې دی بل په دم ژولو په دا ګرولو او په توجل سره چې سول بار جایز سره وایب کیږي پاکیږي. صدق الله العلی العظیم وصدق الرسول النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.